بسم الله الرحمن الرحیم رزو lesson 22 of MS Word 2016 دویشتم نمبر ده زم تاسو را انسرټ اپ دی نن تاسو لکه انسرټ اپ کې سلولو لینکس گروپ باندې کار کو سیل ته معنی شکړي چې لینکس گروپ سیدا لینکس مطلب لکه ارتباطات سیدا کنیکشن ګوري کنټرول W کنټرول پلس N راځم چې لکه انسرټ راځم سره کار چې هایپر لینک اوس ګوري لاس دغه هایپر لینک لکه څه مطلب شو غواړي چې یو لینک جوړ کړي لینک دو فیلډ نه جوړي دوه قسمه جوړيږي یو ایکسټرنل دی یو انټرنل دی سیدا الکه څه قسم په دې کلیک کوم اوس ګوري ماته وای چې لکه هایپر لینک هایپر سم مطلب لکه نه وچت صحیح شو اوس لکه وای چې ایگزیسټنګ فایل اور ویب پیج الکه کوم ځای ته تم چیرې دلته اوس ماسره فایل دی ګوره تم چې لکه ډیسکټاپ مخ باندې دی اوس ماته ډیسکټاپ راغی کنه الکه دې کوم فایل دی او تم چې لکه دغه فایل اوپن کا صحیح شو اوس ګوري ماسره دا به ټیکسټ ټو ډسپلی به ماسره راشي سکرین په مخ باندې ماسره څنګه شل کنه دا به راشي ولې دا دغه ادرس راغی ماسره کنه او سکرین ټیپ ته لکه لاشه اوس ګوره سکرین ټیپ اوس نه استفاده کوم کلیک کړئ باندې اوس ګوره ماسره څنګه شو ډایرکټ دغه راغی کنټرول به ونه سم او دې بډ بډ وکم اوس ماته وی چره امکان لري دا فایل ته چوپن کې دا انسیف وي هارمفول خطرناک وي او تم نو پرابلم کنټینیو یس کله څنګه شو ماسره ډایرکټ فایل اوپن کړئ شو دا اوس ګوره ماسره شی ولکنه ایکسټرنل وکنه د دې ډاکومېنټ ونه لکه ما څه کار وکړو دغه فایل اوپن کو صحیح شو اوس ګوري ورته که تاسو وایي چې لږ تغیرات پکړئ اوس ګورته وزو درېږم ما دلته سوي چې کنټرول کلیک پلان کې د باندې زرا کلیک کوم لکه سو کومه ته دا ایډیټ هایپر لینک لکه سکرین ټیپ تر ځم چې لازمه سکرین ټیپ کوم لیش درته ډسپلی کیږي او تم چې لکه پلیز کلیک څه شل کنو هیر دا مطلب څه کلیک وکا اوکې کله کا اوس ګوري دا مې څه کوکې اوس ګورل ته درګه څه وایل کنو چې پلیز کلیک هیر سکرین ټیپ شو او کته وښ دا مطلب بدل کا سو کې ایډیټ ګوره هایپر لینک تر ځم تم چې دا ختم کړه دا قسم ته چې اوپن څه شي فایل څه کراته اوپن کا کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره څنګه شو اوپن فایل شو کنټرول پر کلیک ور باندې وکړه څنګه بشي د سره اوپن بشي بل خبردار چې هایپر لینک به تاسو څنګه پیژنئ چې دا مطلب هایپر لینک دی ګوري د دې مطلب خپل خصوصیتونه دي نمبر 1 لکانو همیشه لکه شی انډرلاین وي لاندې اوس ګوري کرخشته کنه نمبر 2 همیشه لکه چې ما سره بلو کلر کې راځي شین رنگ باندې نمبر 3 لکه چې ما سره کله چې کنټرول نه ساوډ ورکلیک ور باندې وکي سکار کې لکانو خپل سورس اوپن کوي درته صحیح شو دا مطلب د هایپر لینک کوم دي خصوصیتونه دي صحیح ده راځم به دلته لکه انسرټ راځم هایپر لینک باندې کلیک کوم اوس کته مطلب چې رسو کا براوز وی پیج لکه په کار شول یا ریسنت فایل لکه څه په کار شول د څه کور دا اړکوا زه ته چې لکه څوک ما ته مطلب بل ځنه فایل اوپن کړه څه کور ته مشخص کوه څه خبره پکې نشه سره بل لکه څه چې پلیس ان دیس ډاکومېنټ اوس ګوري ما تاسو لکه وی چې بعض اوقات څه کی چې مطلب څه ما ته ایکسټرنلی جوړ کا او یا انټرنلی جوړ کا ایکسټرنل هم تاسو مطلب ځکه څنګه شو ما سره خارج کې موجود وو اوس کوی چې مطلب په خپل ډاکومېنټ دینه مطلب څه غواړم چې لینک جوړ کم څنګه به جوړو ګوره دلته بلار شو دا څه مطلب کنټرول دا څه مطلب فارورډ به ختم کو فارمټ څنګه ختم کا اوس ګوري ورته دا کله څه نشو کومه پر ځپ په نشم لکه چې سی پی یو صحیح ده دا مې لکه څه انتخاب کړو د هډینګ ورکوم ګوري هډینګ ضرور دی ورخه هډینګ بس کې ضرور ورته ورکوي ادم سنټر ته لکه راوړخه او سایز مين څه زیات کوړتا دا لکه څه کوم اوس نوښته کومه تم چې ایکوال ار ان ډي A4 پیج کلکشن شي زیات شي یو انوان ما سره جوړ شستنه ما سره سی پی یو نه ما سره بل لکه لیکم چې ال سی ډي ته شي دلته مې شکه پر ایگزامپل ال سی ډي دا مې لکه څه انتخاب کوړم د دې بل هډینګ ورکوم څه هډینګ نمبر 2 او دا لکه څه مطلب زیات کا سایز غټ کا او سنټر ته مراوړه د دې مې لکه څه موضوعات نوي شکل مساوي ار ا ان ډي سره انټر کا او A4 پریس اوس ګوري ورته زه غواړم څه وکم یو لینک جوړ کړم څه قسم ګوره کنټرول انټر پریس کوم څنګه شي مطلب بادي صفحه ته راشم سره چیرته بلار شمه انسرټ ته بلار شمه هایپر لینک باندې کلیک وکم لکه تاسو څه وکا پلیس ان دیس ډاکومېنټ ګوره دوه قسمه تاسو کول شي یو هډینګ باندې بل بوک مارک باندې لکه هم د بوک مارک پوسټ باندې لینک جوړوي هم د هډینګ پوسټ باندې الکه سی پی یو ته لاړ کلیک کا یو خو جوړ شو سره وایدا سی پی یو انټر پریس کوم لکه بل څه کومه جوړ کا کومه ولکه او ته میل سی ډي اوکې کا اوس ګوره دلته اوس راشه لینک ما سره جوړ هایپر لینک کړه کنټرول نیسم او ډبل کلیک ور باندې کوم چیرته لاړو سی پی یو ته لاړو صحیح شو او کوی داس نه وسو کا او ته چې مطلب ډبل لینک فالو کا ګوره کنټرول او ډبل کلیک ور باندې کوم څنګه شو ما سره ډایرکټ لینک څنګه کو فالو کړ صحیح ده راځو به دلته ودرېږم صحیح انټر پریس کو او راځم انسرټ اپ ته بیا هایپر لینک انتخاب مرته تاسو مطلب بوک مارک نم کړه څه خبر نشته کی بل لکه څه چې کریټ نیو ډاکومېنټ الکه غواړم اوس بل قسم جوړ کړي څه قسم ته لکه ټیکسټ ټو ډسپلی او تم چې لکه لینکس صحیح ده
او ما ته چې لکه نیو ډاکومنت کوم ډاکومنت لکه څه پکار ته چې لکه ډاکومنت نو ورکه چې ا څنګه لکه پکار دی ایډیټ نو اوکې کا اوس ګورا کلیک کوي باندې اوس ما سره لکه سره اوپن شو کوم ډاکومنت را اوپن شو ا اوس ګولته کې مطلب څه نوښته کومه لکه ګوګل وندې ښا انټر کوي 4 پریس کور پسه فایل مې لکه څنګه سب کو سره مایدا ا نه مایدا کلیک کوي باندې اوس ګورا هم فایل جوړ شو هم هایپرلینک جوړ شو اوس ګوري کنټرول پر کلیک ور باندې کوم سره اوپن کړل مستقلی ماته مطلب بل ډاکومنت را اوپن لکه د ګوګل په شکل باندې ګوګل مطلب چې تاسو یو لینک راوړي خلاص ور باندې کلیک وکړئ چې خپل سورس ته ځي ښا صحیح شو ها بیا زور پس چیرته هایپرلینک تر زما او دې باندې کلیک کوم سره او کوم چې مطلب ایمیل سره غواړم چې جوړ کړم نو څه خبر نشه پکې لګل څه کوړه ډسپلی کا ایمیل ادرس کوم یو پکار دی په دې مله کې داسې پکار دی ښا فار ایگزامپل yama@gmail.com صحیح شو میل ټو چا دلته خط ولېږي دې د خط ولېږه سبجیکټ ورته ورکوي ورته ورکل کا هاي هیل ورته نشته کا سره ته مطلب څه نور غواړي اوکې کا اوس څنګه څه ما سره ها هایپرلینک ما سره فکر کوم دلته به جوړ کو ها لږه شر پسې کلیک کړئ باندې ها ولې چې مطلب څه کومه د ډسپلی کله چې ایمیل سره ایمیل ملته نشته کله کا ایمیل ادرس کوم یو دی وته مله داس دی ها yama@gmail.com صحیح شو اوکې کا اوس ګور څنګه شمه سره ایمیل راځي کنه کلیک کور باندې دا فالو کی درته خو دې په لګ اکاونټ پکار دی اوس وایي چې لکه چې سره اوپن کړه صحیح دا ګوګل سره اوپن کړه یا آوټلوک دا سنور نور ښه خدا وشم تاسو سره اوس ګوري ورته دلته ما سره هایپرلینک جوړ شکنه پرې راټ کلیک کوم اوس ګوري ته ما سره هم ایډیټ تغیرات پکې راوړي اوپن کول غواړي یا کاپی هایپرلینک څخه کاپی کا دا مې کاپی کړل تاسو کوم پیسټ کوم خاطر ته دلته ہوم ټاپ تر زما پیسټ کا اوس څنګه شمه سره اضافه شو او کوم چې نه هایپرلینک څخه بس ختم کا سب انتخاب کوم ورته ریموو هایپرلینک کلیک اوس ګوره دا ما څنګه شو ریموو شو عادي ټیکسټ بدل شو نه هغه کوستونه پکې څنګه شول شتا اون مطلب ختم شول پکې سره خارجو بیلته انسرت بل لکه زوی بوکمارک دغه نور څه نشته ښه تاسو کوم مطلب دا جوړوي ښه بوکمارک لکه نور څه خبرې دي ګوره بوکمارک مين یو ځای په نخښه کول لکه ګوري کله چې مطلب خلک یو کتاب لولي نو هغه څه کله د نخښه کوي چې لکه نن مې 15 صفحې ولوسو نن مطلب لس صفحې ولوسو دا مطالعه په شکل باندې اوس ګوري ورته دلته مطلب څه کوم زو درېږم خو ته دا زما سره مطلب لیکل دی ښه چې ما سره لیکل وو وته چې لکه ورځ مې دې پورې ولوسل فرض کا دا څه کوم لکه بوکمارک کوم ښه دا څه کا مارک مين نه خبرته ورکا وګورئ خبره لري ښه دغه تاسو سره دا نمبر ورته نه ورکوي دا کار نه کوي ورخه او تاسو په مطلب څه کې ورته مشخص نوم ورکړي ا اوس ګورئ اډ ما سره فالو شو کا سپیس ورکما اوس ګوره بیا غیر فالو شو د بوکمارک په نوم کې باندې ای بي هغه 1 2 3 نه سفر کې بل بس سپیس هم نور کوي ښه مشخص نوم ورکړي فار ایگزامپل ا صحیح شو اډ می کړه اوس ما ته پته ولې چې مطلب دې پورې مسه کولسو الګا بل از مې دې پورې ولسو تل درشر پسې بوکمارک تلاشه وته مسو کما ته مطلب بي یا مشخص نمبر ورکړه کا فرست سیکنډ تھرد اس وته اډ کا کلیک کړي باندې الګا بل از مې دې پورې ولسو بوکمارک تلاشه کلیک کړي باندې وته چل کا سی دمر شو سره اډ کا ورته اوس ګوري ما سره اډ کی کنه دله مطلب درېګما سمې پکاره بوکمارک تلاشه لکه وته چل کا ډي دې پورې مولسو ها بوکمارکونه ما سره په اډ لکه صحیح شو و دې څه په دې اخر کې زولاړې ما ضرورت دا شو چې ماته اوس ډسپلی کې چاول ورځ ما سره درس وسلې وو اوس ګوره بوکمارک تبلاش تم څه وکړه ا څوګه گو ټو کلیک چیرته لاړو اولنی مکه ته لاړو بي گو ټو سی گو ټو سیدا او ډي گو ټو کوته صحیح شو دا اکارډینګ ټو چی ولکه نوم ولګه بیا لوکیشن نه ختم ته کول شي څه کې نوم سي دی ښا څنګه شي په ترتیب باندې راشي لکه اسندینګ او ډیسندینګ سره ها دا څه مطلب وایي چې لینک ورته جوړ کینو لینک ورته جوړ ګوره هایپرلینک تراشه او به سي انتخاب ورته اوس ګوره ته ما سره شکنه بوکمارک ګوره اوکې کا ا دا شو تاسو سره فرست سیکنډ تھرد تاسو سره نوښته کا بي فار ایگزامپل دا شول ما سره سره ودیم چې لکه سی کوم دی د بس کو ته انتخاب کړي سی دا شو ما سره سره او اخر کې انتخاب وته ډي دا څه ورته اټک ګوره ما سره ټول څنګه شول ته اټکل شول ښا دا ډي دی ما سره اوکې کا راځي کنه بس کوس کنټرول نشه او ډبل کلیک ور باندې کوه ډایرکټ چیرته وړي امغه بوکمارک اوکې صحیح شو خلاص بیا دلته بل لکه سوي چې کراس ریفرنس لکه پکار شو ګورې دې کې سمې خبرې دي ښا فار ایگزامپل څه قسم دلته زو درېګه مطلب کنټرول انټرفیس کوم ورپسې ښا کراس ریفرنس راځم کلیک کړئ باندې اوس ماته لکه سوي چې ریفرنس الګا سمې پکار دي هډینګ می پکار دي ګورې ما سره دوه هډینګونه وکنه یو سی پی یو بل چې ما سره مطلب ال سی ډي ښا یو څه هډینګونه نور پکار کړه دا څه ښا کنټرول ډبلیو ډو ناٹ سیو سره دا مې لکه څه ختم کړه ښا دا اوس ګورې ما سره تیار شته ښا
دې ډاکومنټ کې ما سره تیار مطلب څنګه دي هډینګونه شته دي خایل چډیم شته او سی پی ام شته ښه نور تاسو کوي څه خبر نشته پکې خو تیار اړ دي ما سره ښه دلته بودري دي صفحه کې بلینک پیج کې ښه کراس ریفرنس سره راځم سوې ماده کنه چې څه انتخاب کوته هډینګ انتخاب کوي یا بوک مارک کوته انتخاب کوي څه خبر نشته بل لکه زما څه پکار دي هډینګز ما پکار دي اوس ماته لکه سوې چې انسرت ریفرنس ټو ریفرنس مین ارتباطات واسطه خلک څه وکړه ماته وای چې مطلب دې هډینګ ټیکس تا پکار دی بله انسرت کله سره اوس ما سره سوې چې تاسو سره مطلب یو هډینګ څه نه مایدا سی پی یو خلک بل کوم دې ما سره دا دی ما سره ټکی کنه کته وای نه د دې هډینګ الکه سمې پکار دی پیج نمبر می پکار ده چې دغه د سی پی یو هډینګ په کومه صفحه کې ده اوس ګوره دلته ودرېږو ښه انټر په پریس کو لاندې الکه سمې پکار دی هډینګ می پکار دی خو دې ما سره ډسپلی کا پیج نمبر ډسپلی کا سوي لکه کومه صفحه کې ده اوله صفحه کې ده ها او کوي داس نیوي سو کومه ګوره پته چې مطلب څه کومه دې ال سی ډي پیج نمبر ډسپلی کا کلیک کړئ باندې سوي لکه کومه صفحه کې ده دویمه صفحه کې ده خلا به ختم کړئ نه ښه تاسو کولای شئ ته مطلب څه کې مختلف قسمه شیان هغه اډ کې ښه هیډر نمبر مطلب اډ کراته کوم یو د دې سی پی یو څه ویل کانو 0 دی نمبرونه لري ښه او تم چې لکه ایس ډي ماته اډ کا کلیک څه ویل کان دام 0 دی مثلا سیدا ښه او کوی داس نه لکه څه وکا هیډینګ نمبر نو کنټیکچ لکه داس مې پکار دی انسرت کوته اوس ګوره ماته دا نمبرونه لري سیدا یا لکه داس وای چې مطلب څه کومه ته دا هیډر راته وړه یا ابو او بیلو راته وړه کلیک کړئ باندې ګوره ماته ابو راغی او هم بیلو ته مطلب څه کول شي فرق کول شي ابو او بیلو ماته څه کول ته راوړ راته ښه بل لکه څه چې بوک مارک تاسو په کار شوز ګوره مطلب ما سره کوم دی پین کوم بوک مارک نشته لري ښه زه به یو کار وکم دلته مطلب څه کوم څه بوک مارکونه به انسرت کوم ښه ګوره بوک مارک لکه نامه ورته ورکا ا اډ کا ورته صحیح شو یو بوک مارک ماته څنګه شارټ شو بل ملکه په کار دی بوک مارک تر زما ښه نو جو کوم لکه بی دا ورته اډ کا دلته مطلب اډ کوم ورته چې بوک مارک سی دا می څه کړل درې بوک مارکونه ما څه کړل دا کړل ورته ښه دلته راځم الکه سمې پکار دی بوک مارک ملکه پکار دی د دې څه مطلب څه پکار دی پیج نمبر دی پکار دی یا مطلب ته غواړي چې خپل د بوک مارک ټیکس راشي در سره لکه هیډینګ ټیکس کوم تاسو راخه یا پر ایگزامپل نمبر پکار دی و تم چې لکه دا سی کوم د کوم نمبر کومه صفحه کې کلیک څه لکه نو 0 کې ما سره چې دا یا پر تم چې دا ډسپلی کراته دا پیج نمبر کلیک څه لکه کومه صفحه کې دی درم نمبر صفحه کې ها نور بل تاسو د څه کولای شي مختلف قسم شای نور استفاده کړئ پر ایگزامپل وای چې اډ نوٹ ملکه پکار دی فوټ نوٹ مې پکار دی ټیبل ملکه پکار دی ګوره هغه شان پکې دی خا انټر کیپشن راته راوړل پلان کې راته راوړل چې دا شوم تاسو را کراس ریفرنس شوم تاسو ولستو